رب العالمین دنیا کے انسان پیدا کړی دی. دغه انسان په دنیا کې کله کله غلطۍ کوي، ګناهونه ترې صادریږي. الله د خپل رحم او د خپل کرم د خاطره د دغه ګناهونو د ختمېدو دپاره انسان له د توبې لار ورکړې ده چې انسان توبه وباسي، نو دغه غلطۍ چې د ده نه صادر شوي دي او دا ګناهونه دا ورته رب العالمین معاف کی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چې د ګناه زنګ دا د انسان نه راتوشي، د انسان روح او د انسان بدن په دې زنګ باندې ککړ شي، نو دا د ګناهونو زنګ چې ختمیږي د دې دوه لارې دي. یو خدا دی چې د جهنم اور کې دا وسوځي، نو د جهنم په اور باندې به دا ګناهونه د بدن او د روح نه وسوځي او ختم بشي. او د مثال دی چې سره زر دی، هغې کې ملاوټ وي، ګیلټي پکې، د هغې د پاکولو طریقه دی چې هغې اور کې واچوي، اور کې وسوځي، نو هغه ګند ختم شي، اوس خالص در پاتې شي. دغه رنګې اوسپنه ده زنګ شوې ده، لوړې هغه خپله بټۍ کې ومنډي او سری کې او ډب وله ورکړي، نو زنګ ته ودانګي. نو څنګه چې د اوسپنې او د سرو او د سپینو زنګ په اور ختمېږي، دغه رنګې د روح او د بدن زنګ چې هغې ته ګناه وایي، یو د ختمېدو لار خو د جهنم اور دی چې په هغې ختم شي او سړی پاک شي، نو جنت ته به ځي. خو هغې ته مونږ چې د ټینګېدي، الله دې ساتي، دې ګرمۍ ته نه شو ټینګېدی. لږه غوندې پکې بجلي نه د سړي ژوند ګراني چې خدای دا به زندګي به څنګه تېرېږي. نو د جهنم اور ته او د قبر اور ته او د محشر د میدان اور ته به مونږ سټینګ شو. د امام غزالی سے وی چې خنو بل لارې شته، که هغې ته نشي ټینګېدی او په هغې یې نشي ختمولی، نو بله لارې شته. څه شی دی؟ توبه ده. سړی چې توبه وباسي، توبې سره رب العالمین نه بس خیر ضرورت نشته، دا بیا دا شی شول. توبې سره رب العالمین د انسان نم ګناه ختموي او رجوي. او مونږ پښتو کې وایو که نه توبه، او عربی کې ورته توبه وای. توبه څه ته وای؟ توبه ستومانتیا ته وای. انما التوبه الندامه، الندم توبه. توبه ستومانتیا ته وای چې سړی په ګناه ستومانه شي. رونو نبی علیہ السلام مبارک کے اوگد حدیث تے، هغې کې فرمائی خیر الخطائین التوابون، چې کوم انسان نه غلطي وشي نو هغې کې بهتر هغه دی چې توبه وباسي. اوس د توبې دپاره یو څو شرطونه دي. یو شرط د توبې دا دی چې ستا به مخکې په ګناه علم راشي چې دا ګناه ده. ځکه چې څوک ګناه ته ګناه نه وي، توبه ترې نه وباسي، علم به دې په ګناه راشي. د بدقسمتۍ نه ډېر خلک ګناهونه کوي، خو ګناه ورته نه وایي. د هغه علم کې دا ګناه نه ښکاري. یو سړی د شراب څکي، که ته ورته وایې وروره دا خو ګناه ده مسکه، 20 تاویله به درته وکړي، پړ به دې کړي. که یو سړی پردو ښځو ته ګوري او ته ورته وایې چې د پردو ښځو ته مه ګوره دا ګناه ده، 20 تاویله به درته وکړي، هغه دا ګناه نه ګڼي، تا به ملامته کوي چې نه وروره ګناه نه ده. په دې هندوستان کې یو سړي، په دې ایران کې یو سړی، یو شاعر تېر شوی دی، بیدل، د فارسی بهترین شاعر، ډېر ښکلي شعرونه به یې وی. هندوستان کې یو سړي د ده شعرونه واورېدل، نو هغه وی چې یاره دا شعرونه یې ښایسته دي چې دا سړی به څنګه وي. اورېږه چې لاړ شم او دا شاعر لږ په خپله ووینم، ډېر ښکلي اشعار یې دي او ډېر مزېدارې قصیدې وی، او څه پیغمبر علیه السلام نعتونه وی. د هندوستان نه لاړ ایران ته، د بیدل کلي ته، دروازه والا تپوس یو که بیدل شاعر
وی دا فلان کې کورې د دروازې ولا ولا روت چې روت ګیره خریله د شاعر ګیره مکمل خریلې وا نو دا د هندستان دا میلمه ورته وی چې ما خو ستا کلام واورېده او ستا شعرونه مې واورېدل نو زما په زړه کې ستا شکل ډیر مزیدار و چې دی خدا الله صفتونه کوي دا الله د پیغمبر صفتونه کوي او نظمونه او شعرونه وای نو دل به الله ښکلې مزیداره ګیره او د سنتو مطابق سړی وي دا ریش را چې مې خراشي دا ګیره ولې خره دا خو د پیغمبر سنت دی د پیغمبر سنت ولې خره اغله څه پکارو اغله پکار دو چې توبه استوا چې بیا به نه خریم او یا ویلی و چې یاره واقعي دا ګناه کومه او تم دعا کوو زبم کوشش کو او ورته سوی او ورته وی ریش را می خراشه ولیکن دل مسلمان را نه می خراشه دل کسی را نه می خراشه وی دا ټیک د چې ګیره خریم خو د مسلمان لخوا نه خریم کړ اګیره ته ګناه نه وي ګیره خریم خو د مسلمان او د انسان زړه نه خریم چاته تکلیف نه ورکوم چاته ضرر نه ورکوم دا غټه ګناه ده چې مسلمان له تکلیف ورکې ګیره څه ته وایي یا خرایا او یا مخرایا دا لوی جرم دی چې د مسلمان زړه وخره او د مسلمان زړه ته تکلیف ورکې دا ګناه ده ګیره پکې چا راوستی اوس هم خلک بعضې وایي که نه وایي دا پکې لکه چا راوستی ده دا پیغمبر راوستی ده دا درې جواب تو وکړه ګیره چا راوستی ده پیغمبر ګیره څه ته وایي د پیغمبر سنتو ته وایي هلکه مړه دا ګیره پکې سي دا د پیغمبر سنت دی ته پکې څه وایې اوس نو د دې جواب که طالب دې نه نور ړقې نو جهنم ته به غورځېږي اوس زمونږ خلک یې عجیبه که نه نو او ورته وایي ګیره سي یاره ګیره خریم پرېږدوه ګیره څه ګناه دا راته مه یادوه د انسان زړه نه خریم سړی ډیر مزیدار جواب ورکوي غلط گفتی دل رسول الله را می خراشي وی غلط وی ته وی د مسلمان زړه نه خریم د پیغمبر زړه خریم دا چاله ته په خپل مخ نه راکاږي ته د چا په مخ راکا په زړه راکاږي د رسول الله مبارک په زړه راکاږي ګناه ته ګناه و به دل حیران شو واقعي نو بعضې سړی ګناه کوي او ګناه ورته وایي دا د جرم کم دی او بعضې سړی ګناه کوي ګناه ورته نه وایي دا زبردست مجرم دی خطرناک مجرم دا زه به یو مثال درکم یو سړی چې زهر وخوري مثلا او دې علاج کوي د دې زهرو چې دا زهر ملانه لاړل ورېږه علاج یې وکړم نو هله به علاج کوي چې هغه ته پته چې دا زهر مې خوړلی زهر ورته ووایي که نه او که هغه وایي چې نه مړه دا خو زهر لري دا خو زما د وجود دپاره یو طاقتمند دارو دی نو بیا علاج نه کوي یو ګنټه پس به مړ پروت دی داسې ده که نه دقه رنګې ګناه ته چې ګناه وي نو علاج به یې وکړي توبه به وباسي او چې ګناه ته ګناه نه وی نو دغه به د مثالي لکه چې زهر خوري او زهر ورته نه وی علاج به یې ونه کړي نو تباه به ګرځي یا یو سړی دی مثلا هغه کیسه مرض دی بیماری ده نو چې دی ووایي چې دا مرض خو دی نو علاج به یې وکړي نو جوړ به دي شي او چې هغه مرض ته مرض نه وی علاج به نه کوي نو د تبې ذریعه به وګرځي دقه رنګې وروڼو ګناه مرض دی زهر دی خطرناک جرم دی دې ته به مرض وی زهر به ورته وی او علاج یې وکړه او که ته ورته مرض نه وی علاج به نه کوي نو برباد به دې کړي نو زما وروڼو د ګناه د توبې دپاره یو شرط دا دی چې ته ځان پوهې که په دې خبره چې دا زه څه کوم دا ګناه ده او که ګناه نه ده که ګناه نی کوه او که ګناه نو باس علاج ولا وکړه مرض دی مستقل په ځان مه پرېږده علاج ولا وکړه چې دا دې مرض د دې ګناه نه د خدای پاک خلاص کړي ولې ځکه بل علاج یې د جهنم اور دی هغې ته نه ته ټینګېدی شي او نه ورته مونږ ټینګېدی شو الله دې وساتي ښه چې علم دې په دې ګناه راغی اوس علاج ولا کوې نو علاج یې څه شی دی نو علاجونه ډېر دي خو چې نه کم علاج درته زه ښیم نو هغې د توبه وایي استغفار ورته وایي دا الله نه بخنه غوښتل ورته وایي دا الله نه بخنه وغواړه استغفار وکړه نو رسول الله مبارک فرمایي الطائم من الذنب کمن لا ذنب له چې سړی د ګناه نه توبه وباسي داسې بې له کارو ګناه نشته حسن بصري رحمه الله یو شاګرده وه درس ته به وله باقاعده راتله پخوا به د علماو درسونه کول
نو بعضې وخت به زنانم د پردې یا د دیوال شاته ناستو درسونه به اورېدل. حسن ثابت بصري رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی، ډېر بهترین د تصوف او د احادیثو لوی استاد. دا بوډۍ به راتله او درس به ورسره اورېده. د دې بوډۍ خاوند و نیک سړی و مالدار و او د دې بوډۍ یو زوی و. خاوند یې مړ شو، مالدار و، مال ټول دې زوی ته پاتې شو. مور یې سوچ وکړه چې زما دا زوی دی که زه بل خاوند کوم خدا بربادېږي، ولې مال به مې هغه دویم خاوند قبضه کې والي او هغه دویم خاوند به د خپلو بچو باندې مال لګوي، زما دا بچې به تباه شي برباد بشي. نو هغې ښځې خپله ځواني د هغه خپل زوی سره زړه کړه، سر یې سپین کړ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په شریعت کې ګورې دا منع نه دي ښه که یو ښځه کونډه شي او بل خاوند کوي، بلکل دې ته اجازت دی، ښه خبره ده. یا یو سړي ښځه مړه شي او دا دې بله ښځه کوي، هېڅ ممانعت په دې کې نشته. خو نبي علیه السلام مبارک یو بل حدیث کې داسې فرمایي که یو سړي مړ شو، ښځه پاتې شوه او د دې ماشومان بچي دي او دې ښځې خپل جون هغه ماشومانو ته وقف کو، بل خاوند یې ونه که، نو د دې ښځې چې د مرګه پورې څومره جون دی، یو ګړی یو ګنټه او یو سیکنډ به رب العالمین د غازي او د مجاهد او د جهاد کوونکي سړي ولیکي. ټول جون دی د جهاد دی. یو جهاد وکړه که نه، خپل خواهشات یې قابو کړل او د خپل بچي دپاره خپله زندګي سړه کړه. نو حضور پاک وایي تر مرګه پورې د غازي جون شو، تر مرګه پورې اوده ده او که دا ویښه ده که یو سیکنډ تېرېږي دا د جهاد عمل د دې ښځې لیکلی کېږي. سړی خو یو ورځ جهاد وکړي، ټول عمر خو نشي کولی، یو 15 جهاد به وکړي، یو شپږ به وکړي، یو ور ورځې جهاد به وکړي، همیشه خو نشي کولی. او د دې یو سیکنډ یو ګړی د جهاد لیکلی کېږي. دې دقه جهاد وکړه چې خپل زوی ته خپله ځواني زړه کړله او ختمه یې کړه، خپل خواهشات یې قابو کړل، خو بچی یې لوپر شو. ولې چې د پاسه د پلار ډب پینی او د پلار غصه پینی او مالم یو ماشوم سره، نو بس هغه لوپر شو. مال په لوپرانو لګوا، مال یې ټول برباد کو، شرابونه څکا او زناکاری کوه، بدعملی کوه. مور به د مټه ونیوی بچې تا دپاره دا ځواني ما زړه کړه، دا جون خو زما نه خوښ، که دا مې خوښ نو ما بل خاوند به کړی. خدای ته وګوره دا ته څه کوې، اخرت ته وګوره. او بوبې ته حسن بصري له هغه به ورته نصیحت وکړه، ده به توبې وویستې چې د هغه د مجلس نه پاسېد، بیا به ګناه لته، بیا به یې بوته چې دته استاد مولانا صاحب زما دې زوی ته دعا وکړه او څه دم درود څه وظیفې والا ورکړه. هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه، وی د خدای بیلاری به پلار نشي رحمانه، که هزار نصیحتونه ورته وکې خو د خدای بیلاری به پلار نشي رحمانه. ګرانه خبره، د خپل عقل نه کار ناخلي او الله خفه کې او د ګناه څنګ په زړه ودرې، بس دا بیا ته بیلارې د الله د طرف نه بیلارې. نو بیا به دا غریبه مور به بیا چې دا په شرابو کې او په نشو کې لت پته او ټول پیسې بربادوه، بیا به حسن بصري صاحب لا کله ډوډۍ وکړه او به یې غوښته زما دې زوی ته نصیحت وکړه، کله به ولس زوی بوته زما دې زوی ته نصیحت وکړه. هغه به نصیحتونه وکړل، دی بس یو ورځ نیمه ټیک و بیا به خراب شي. اخره کې الله رونیو، خدای دې د خپل قهر او غضب نه ساتي. ګون جراوی نه په یو ښه مرض اخته کړ، بیمار شو. دې ته خبره ورسېده چې کټ ته ورسېد، کټ کې پریوت. مور خو بیا موري که نه، مور به غریبه ورته ناسته وه، یې بچې اوس خو ناجوړه شوې، بس دې دا ګناه دې پرېږده که نه، هغې کې به یې مخبل ګناهونه کول، خو چې کټ ته ورسېد د ګناه نه پرېوت او د اخري سالګۍ شوې که نه. نو مور ورته نصیحت وکړي چې بچې اوس د اخري سالګۍ دی او زه به زما د خې توقې نه خو ووتې د کمرې اوسه، ما خو تا له خپله ځواني او زړه کړله او ما خو سر سپین که د سره چې ته به زما په کار کې، خو په کار مې نه شوې، مال دې مراله برباد کړه. اوس توبه وباسه چې اخر خو دې ښه شي که نه. وی مورې ما خو ډېر عمر ګناهونه کړي، نو زما په دا یو ګنټه ژوند دی اخري سالګۍ دې توبې بس پیدا یي، یاره داسې کار کوو. حسن بصري صاحب زه خو مورې د تلو نه یم، اوسه زه یې دله راولم، خو یاره داسې به نه کې لکه مخکې چې دې کړي دي، ا دله راولم چې په اخلاص توبه وباسي.
زمور بس نن میرا سره وعده ده او راوله استاد دی نن زه په اخلاص توبه وباسم. مور الاله حسن بصری رحمت الله علیه پسې غریب د غرمې قیلوله کوله او دورا پیسو ولی دستا پلان کې شاګرد راغلی م زما غزوی دیو پروت ته په بستر د مرګ پروت ته اخیری ساګانی او تعالی راغلم د خدای د پاره دو خبرې دي یو خدا چې تراشه ساخیری الفاظ وته وایا د توبه وته وایا س تلاوت وته وکا او دویم دا غم دا وصیت ته او زما استاد چې جنازه به ګوره ته کې جنازه په خ عالم باندې یا په نیک سلی کول پکړ. حسن بصری صاحب له غسر والا بوډه زما جون تاسو برباد دي زوی لري ما سون نصیحتونه سونه وظیفه مې ورک او مال دې سونه راوس او زه ولا سونه لاړم د په نصیحت کار نشته ته بالکل نه ځم او دام وره چې جنازه هم نه کوم دا په فیصله کړی د خو مال جون ښاک هر وخت نصیحت کوو هر وخت منت کوو مال راول او کله زور زو دا سخیری سلګې شوی دی وخت کې به دې څوک کی ځه د جنازه کومونه ورزم دا مور را ل غریب په لوپټه خپل سترګې وخ کې ځکه چې بچی جون مم تبا شو اخر مم تبا حسن بصری اراتل خو ځکه جنازې لم ناراضي چې څنګه راغی زوی ته وی مارته نه بچی چې سم شه ولی مور هغه د حسن بصری راتل خو ځکه چې وی جنازې په له اوس ما سره سودا راځي د بتا سره څه کوم چې مړ شي څوک بر جنازه کوي په مور یو کارو کا وی چې زمانہ سوخی جن دو نصیحت دو وصیت میدا پورا کا یو دا مهرباني وکړه چې زمانہ سوخی جن خپل لوپټه دی کوزا کا او زما دې مړای کې واچو او په دې لارو کوڅو کې مرا کړه زوی دا والے وی بس دا اعلان وکړي چې څوک د خدای دشمنی او د خدای مجرمي دا سزا ما ټول عمر الله خپه کړی تاسو نه احسان ما سره او خپل ځواني دی راته ختم کړه او پلار نسونه مال پاتې شو دا د خدای تر طرف نه یو لوی نعمت و همې ارسه برباد کړ جون مم برباد کړ دغه سزا راکړه چې بل څوک داسې ونه کی سبا بل یتیم د پلار نه پاتې هغه دا غلطیونه کی چې پته ولګي مال به مړی کې الو پټه دی چې په دې لارو کوڅو کې مړی کاږي او دویم دا چې ما به د مسلمانانو مقبره کې نه خاطر بچي ولی او جنازه را باندې مکو بو مې د چې د کنده کې مې واچو خورې را باندې واچو د مسلمانانو مقبره کې مې خخ نه کې ولی ودونه غټ مجرم ما چې زما د چغونه به د مسلمانانو د مقبره قبرونه تنګي به زما د وجب غیل عذاب رسی نو ولی زما د وجد بل مسلمان ته عذاب رسی مسلمانانو مقبره نه یوسا یو کنده کې مواچ را باندې خورې واچو ما دل به جرمونه کړی دا ټکی مور ته وي دغه کې د سووت ساتي وتا دا مور غریب ورته نه سره پریشان دي کې دروازه واله شو ی دروازه واله شو دی आवाज وکړو کې وې د حسن راغلی حسن بصری د سنگراله الا پرده کوا استاد ویله غسل کفن جنازه تنظیم بزکو مو زما شاګردان بکای سیب زما زوی خدا غسی وصیت کړي تا خو د جنازې لنه راځم وې زه ود شوم په خوب کې مې رب العالمین سره ملاقات شو الله سره الله راته وی چې اے حسنه دعوه دې کې چې زستا ولی ما او زما د ولی جنازه نه کې ته څنګه ما ولی چې زما دوست دی ولی دوست وای څنګه ما دوست چې زما را دوست جنازه نه کې ته زما را دوست جنازه نه ولی ځان درسته کې قسم نه خوري وی ما وی زما توبه الله دې ورته رونو دار توبه برکت دا دل اخلاص نه چې توبه دې وستله التائب من الذنب کما لا ذنب له دا دل نه اخلاص نه توبه دې وستنه الله بدتا گناهونه معاف کی. رب العالمین فرمایي حدیث قدسی دی ان رحمتي سبقت غضبي زوی ما دو صفات دی الله او یو د رحم او یو د غضب د رحم دا صفت زما د غضب په صفت باندې غالب دی یو موقع د قهر امراشي او د رحم امراشي نو قهر نکوم رحم کوم. رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي دا الله سل رحمتونه دي سل پسلو رحمتونو کې یو رحمت الله را کوس کړی دی او په خپل مخلوق کې تقسیم کړی دی په خپل مخلوق کې سلو کې یو رحمت په انسانانو هم تقسیم کړی دی
دا چې مور په بچی رحم کوي، پلار په زوی کوي، مشر په کشر، دا غ رحمت دی. او په دې حیواناتو کې حضور پاک فرمایي وی دا اس چې کله په خپل بچی خپکیری او زر هغه بچی چیغي کې او دې تر خپل چته کې، دا رحم دام هغه یو رحمت دی. یا زر یو مثال در کوم، لګي په واچ یخي لا چرګي بچی لچ ګوتې یو سه څونه چغي جوړي، یا د مرغې دی بچی لچ ګوتې یو سه څونه چغي جوړي کی، دا رحم دی. د چرګه کې او د مرغې په دې مور کې الله رحم چولې، دا غ یو رحمت دی چې الله تقسیم کړی دی. تل کو دې د مچو دې ګبین لګوتې یو سه هغه ویګ زمانہ بچي خرابې مالا، نو هغه څونه دغه چکونه ر باندې لګي، دا رحم. دا یو رحمت الله په انسانانو، په حیواناتو، په کبانو کې، په میګو کې په ټولو تقسیم کړی دی. او سو پاتې دی یو کم سل، يرحم الله بها عباده یوم القیامت. دا یو کم سل رحمتونه به د قیامت پر الله رو باسي او د خپل بندگانو باندې به رحم کوي. عباده لفظ دی، دا الله تعالی بندگان چې عباد وی ګوره، دا الله تابعداري وی پکې، عبدیت وی پکې، بندگی وی پکې دا الله. سرکش متمرد نه ګوره سرکشانو باندې نه، بندگی چې پکې وی، بنده چې وته وای. الله دې صحیح بندگان جوړ کړي، عباد الرحمن دا الله بندگان دې صحیح الله جوړ کړي. نو توبه هغه اخلاص غواړي ګوره، په ګناه به پوه شي علم چې دا ګناه ده، او اخلاص سره توبه به وباسي. ایو شاعر وی سبح در کف توبه بر لب، دل پر از ذوقی گناه، معصیت را خندم آیت به استغفار ما. وی بعد انسان لاس کې تسبیح نیولې او په خلی وی توبه توبه توبه، او زړه د ګناه نه ډکی، لکه ګناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما. نو شیطان وی زوی خمه غرق کړي، خاندي د پوره توبه ستوي چې په خلیم توبه او لکه مستومانه چې دا ګناه به نه کوم. یو شرط دا شو، لکه استومانه چې دا ګناه مې ولې کړی دا، او آینده له قصد کې چې دا ګناه به نه کوم. الحمدلله دا توبه بهترین شی دی. بیا مولانا روم صاحب رحمت الله علیه واجب واقع لیکل، وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پاک چې کله امیر المؤمنین د خپل کور نه بار راوته، په دې لارو باندې چکر لګي، وی یو سړی د یو کافر د کور نه راوته او شراب وسه، لاس بوتل کې شراب. مولانا روم صاحب وی چې دغه سړی حضرت عمر ولید نو پر پیښو چې خدایا دا خو امیر المؤمنین په خپل ما سره شراب ولید، بل گواته مجد نشته. او عمر نو خلق یریدل په میلیونو لري به خلق یریدل، دا بس کوي. هغه خوار لاسونه را پیدل هغه بوتل د شراب زر واغې صادره دي ته او ترخ یو منډه اوس دې سره بس کو. حضرت عمر ورمنډه کړ مټه کله کو نه لکه لاس کې دا ترخ کې دي وی سیب صادر ترو صادر کیسه نه وی صادر کی جی بوتل نه، بوتل دې صادر کې ولې نه غفته سری په بوتل کې وی جی په دی پکې، نو په خلق په ترخ کې په صادر کې پټای، صادر ته ولې تاو کړی دی وی جی ګرم دی ګرم. دا دروغجن ګناهګار سړی بیا دروغ مجيبه چل ورل وی جی ګرم دی، نو ما ځکه صادر کې اومندل وی خطر او باسا هغه ولیدل کنه چې شراب ور دغه کور نه راوېستل چې بوتل صادر دې سنگلر کا او بوتل لګو دی بوتل اور دې تاوته خيږي ګوتې یوړې بوتل ولا لاسو او په وډل باندې بوتل پریوت چې پریوت بوتل مات شو پېته بیګي په بیګي او لوخاله کوي بڑاس کوي. حق حیران خدای پاک دا سوچو اصلي ته ویل کا رښتیا وایا ما خو چې ټولې د خطا سره بوتل یخو لاس کې دی نیولې او شراب پکې، دا څه مسله ده. وی امیر المؤمنین ما فهم که سزا بلا کې نه بالکل ما په خپل وایا وی دا مې دې کور کې شراب واغښت بوتل او خیخ په خلاص کې مې نیولې چې ته مې ولې کنه نو پړه کې مې توبه شروع کړ، په خله مې غږ نه وکړ. مې خدای نن مې یو ساته زما په نسوات توبه د پلار به توبه کې بیا مې شراب وځکړ
نن مې معاف کړه او تا نه مې په ټول څادر کې مون غوښتل وې دا زما د هغه توبې برکت و چې هغه شراب خدای په پایو بدل کړل. حضرت عمر رضی الله عنه ته څه وایي وې دا عجیبه خبره نه ده پم سیال شی دی بدون کې او شراب هم سیال شی دی بدون کې نو کدا شراب الله په پایو بدل کړل نو سبعید نه ده لری خبره نه ده وې حیران پدې ما دا ستا ترخ کې دا په ګرم چا کړل دا انګیټه وته چول ګول تاوی ګرم دی نو خدای دې په پایوم بدل کړو درلت ګرم هم کړل دا توبه برکت زما دې قسمی د انسان په توبه الله ډېر خوشاله او زه به یو مثال درکم د حضور پاک د وینا رسول الله مبارک فرمایي حدیث ته ګوره وی الله د انسان په توبه دومره خوشحاليږي چې یو مثال ورکړي یو سړی دی او د سره اس دی او پاغه اس د سامان او به خوراک دی او دی پاغه اس د ګیاري دی چې ته سفر کوي او ځنګل ته د ځنګل دی میاسته چې کله ورسېده دی ستړی شو اسی ادراو دی وده شو چې دی څنګه وده شو دی را پاسید اس نشته اس تختېدلی او حضور پاک فرمایي په دې اس ته پاسه د اوبم پرتی دی د خوراکم پروت دی اسلار دی وی خدای اوس به زه څه کوم زه خپل کلي ته نشم رسېدی دا خو بلا مزل د پیاده چې ته رسېدی شي او دا خو ګرمي د تندې سره به څه کوم اوبم پاس لاړې او خوراکم لاړ او نه دلته خوراک شته نو به دا خو ځنګل دی دلته به اوس شرمخاني ماران لړمانان غله دې دا به څه کوم وی دا سړی دی اس پسې منډه تر یو خوا بل خوا وی چې اس کم خواله وی دی کې خستړی شو خطګې شو خوږې شو بس یقین راغی چې زه خو اوس بس مرم دی راغی او مغه خپل ځای له چې راشه هلته به لاړ شم بس مرم اسې مرمه نو کب چې ته اوده شم په خوب کې رانه سوته سر ته لاس کې خودې کې اوده شو چې را پاسېد نو هغه اس ورسره خوا کې ولاړه د کلک د پړینا اثر ونیو او چې وې قتل دا د ټول خوراک او اسکاک او بپیو مقصه محفوظ پرتی دي وې دا سړی سونه خوشاله شو جون ورته ملو شو واپس په اسوس دی په منډه ځان د صحرا نه استیشي تګي دی وب ملو شو ډوډۍ ملو شو خپل اس ورته ملو شو نو دې دونه خوشاله دي چې دې د ډېر خوشاله نه وي اللهم انت عبدي وانا ربك خدای ته مې باندې او زه دې رب خطا شو خطا د ډېر خوشاله نه وي لکه سړی وي خدایا ته مې رب او زه دې باندې تا په ما سره ډېر لوی احسان وکړ نو خلی خطا شوی اخطا حضور پاک وی خطا شو د ډېر خوشاله نه وي خدای ته مې باندې او زه دې رب وی دا سړی په خپل اس او د خوراک سکاک مندلو چې څومره خوشاله دی نو رب العالمین د مسلمان په توبه د دنه زیات خوشاليږي دا ولی خوشاليږي زکه خوشاليږي چې تا خو یو ګناه ته ګناه وي دا دې اومنه چې ما د خدای نافرمانی کړې دویم ځان دې عاجز وګڼه دا دې اومنه چې دا توبه زکه او باسم کو او نه باسم الله مې نشي او څوک مې اخلاصول نشي نو ځان دې کمزور وګڼه او الله دې ډېر لوی طاقت خاوند وګڼه او الله لدې د قدرت او طاقت صفته وګڼه او دا دې مومنه چې خدای نه مې څوک خلاصول نشي ځان عجزه الله لوی معافی غختون کې الله بخون کې بل څوک بخون کې نه نیون کې دی الله زما او مال سزا مرا کوي دار سدي ومنل نو پدی به الله سونه خوشالي اسی یو مثال درکو زمانه چې غلطي وشي د چا مناسب او زاغله ورشه ما غته امرو روانه غلطي شوی دا او ما معاف کا نو که سړی توپ پکې وینو خوشاله بشي دا څه ده کنه یو خدای چې یو چا کې سړی توپ نه او که سړیتوب پکې وي خوشاله بچو خو مانه معافي خو لکه الله نه غواړم د مانه معافي غواړم او د ما کور راغی نو لاس پم تراتو کې پهله چې به مسکی زمړه خیر دې بس ما معاف نو الله خو دې لوی در لري الله نه چې ته معافي غواړې یو حدیث کې راځي ناشنا حدیث دی یو سړیو مړی کړیو یو کم سل مړی کړی چا ورته وی داسې وکا چې پلان کې کله کې عالم دی هغه لاله او دا به یې را داسې څوک راته وخی چې ما ته توبه لار راته سم کی
بس تومان هم غلطی میں کړی دا وی فلان کی کلی کې یو سړی د تلال شه اغله ورغه وی زرا غلې ما او ما یو کم سل مړی کړی دي نو هلی من توبه مال س توبه شتا هغه بابا یو کم سل دی وجلی تلا بخنه غواړي جنت کې اوسم لا سوچ جماله په خدای جنت راکړي ته خو د جهنم خشا کې وی ښا په تور چتا کړه غلط پیغام کوي چې ستا باندې غسل پورا کما اسم بخله نشته جنت نشته نو چې تا ورسوم جنت تک تاسو ورک پیغام ګرځې دا چا وته له کدا څه کار نه پلان کې کې یو مولا صاحب دی اړیر لسوان دی او هغه چې ارسو راځي او ګناه کړي او ورته د توبې لار خي وشتري راسي او توبه والا مولا دی مشهور په توبه والا مولا دی ویډه راخه روان شو یا الله بس تا ته پته راځه خو ګرځم دی پسې جماعت سوکلا راوخی چې تا رضا کم بس او بلا ګناهونو ستومانه مخ چې تا رضا کم پدا نیمه لار کې نیمه تنور رسیدلې ډېر لار پاتې و چې مرګ ولا را چې مرګ ولا څنګه راغی پرې وزن کدنې فرشتي رااله د ساده وختل چې فرشتي رااله الله سره خو د غضب مشتا او د رحم مشتا وې د اختیار د څوک دې ثوابات هغه یو ډله فرشتي رااله هغه وی چې نه خو لا توبه کلی ته نه رسیدلې او دنه بس صدا مونږه صدقه غضب والا فرشتي رااله ساتي مونږه بس دا خو لا ګناه کې د ګناه پزمکه کې روان دي هغه چې رحم والا فرشتي غوي نه ساتي مونږه بس جنت ته رسو ولی په توبه بس روان د توبې کلی ته روان واغه مولاله ته چې هغه ماته لار سم کی توبه وباسم وینا دی وته وینا نه لا خدا دې کلی نه وته نه دې ګناه دې کلی نه رب العالمین جګړه وی جوړه شو حضور پاک وی رب العالمین څه چلو کا دې زمکه ته وی دې ګناه والا زمکه ته چې کومه کی ګناه کولا وی تبع دې ته لری شه هغه چې کوم پس روان هغه توبه والا وی تقربی الیه را نږدې شورتا دې فرشتو ته الله وی او چلو کې کچو کې کدی دې ګناه کمه نه روانو دې زمکه ته نږدې نو دا غضب والا فرشتي ته توبه او که چرته هغه رحمت والا زمکه ته نږدې چې کم کې توبه والا مولا ناشته ال روان دي هغه ته نږدې نو رحمت والا ته وباسه وبس ټیکتا چې کچو کنو هغه رحم والا زمکه ته یو لیش نږدې الله ورنږدې کړو او چې دې کله سیوتا ګوره توبه داسې ده فنا ابي صدره حدیث کې راځي سینې داسې وګدا کړه الله وی دغه می واسطه روان خو توبې له مودل ته پری وته ما سینې وګدا کړه داسې لگا وي خدای دغه می واسطه تاسو نه می وګدا کړه نو الله وتا غزم کړه نږدې کې یو لشتغی ته نږدې وی دا رحم والا فرشتي ته صوبه سي دا وجود ولا نیک جنت ته داخله روح ولا جنت ته داخله دمارونو دا الله رحم سره هیڅ شی برابر نه حکم ځان دا الله رحم ته وسپاره سرکشیم پرې خو مونږ سرکشي جوړو مونږ وایو خدای شتا په خله وایو او ایمان هم وروړو لیکن عمل کې نه من زمان الوی بل څوک دی زه خو د طاقت خاوند زما خو لوی قوم ما سره خو بلا ټوپک زما خو بلا کارخانه او جیداد او بلا پیسې دی او بلا مټی دی او چې څوک رانی ویشم رانی سم ناروري ګوره پام کو خطا نه دوکا بشه دوکا داو منا چې مرګ شتا او یو لوی طاقت شته چې ما هر وخت رانی ویشي او داسې یو طاقت شته چې ما ته په هر طریقه باندې جوړول شي او ما ته څوک نشي خلاصول او دغه ذات ته سر بسجود شه حسن بصری رحمت الله علیه او سړی راغی وی صاحب یو وظیفه راته وخایا څه چل شوی دی وی بچی مې نشته زامن مې نشته وی استغفار وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفار وای بل سړی ولا راغی وی صاحب پټې خو مشته خو بنجر دی نیر پکې نشته ولا نشته وی استغفار وای بل سړی راغی وی غریب مال نشته استغفار وای بل سړی راغی وی جی څوک عزت نه کوي عزت میں استغفار وایا او شاګرد ته یې بل څه زده کړه یو ټکی زده کړي او چې څوک راضي ورته استغفار خیر او ته وی استغفار ځکه خیم چې الله په دې استغفار او وعده په قران شریف کې کړی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا استغفار وای ولی
کہ گناہ دکڑی نو انہو کان غفار اللہ بخون کی دیو بدی بخی یرسل السماء علیکم مدرارا کہ قحطی پا شیبو شیبو باران بدر باندیو کی دو شو ویمددکم بی اموال فقیر مال بدر کی وبنین زامن بدر کی کہ زامن دینی ویجعل لکم جنات باغون بدر کی وانہارا نہرون بدر کی ما لکم لا ترجون للہ وقارا او کبیزت انو اللہ بیزت لدر کی استغفار ستوئی استغفر اللہ اللذی زبخن اغوارم دا اللہ نا الذي اغا اللہ لا الہ الا ہو کی شرک نلری دا عبادت لائق بے دا غد ذات نبل سوک نشت الحی جم دے دے مرگ ولن رضی اللہ لا القیوم او دا طول نظام دا اسمانون زمکو قائمون کے ذات تے دا نظام چا قائم ساتھ لے دے دا اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْ أَرْوَحْ اللہ ترجوکم کہ غلطیوں شی گناہوں شی اللہ نہ معافی غوالم اللہ تا سر بسجود کے گم اللہ تا توبہ و باسم دے سونخ کل مانا دا استغفار استغفرو بخنا غختلم را لے اتوبو الیہ توبم پکرالا او دا خدای دے دری صفتونا چی لا الہ الا ہو دے عبادت لائق بید اللہ نبل سوک نشتا او دا صفت مونا چی اللہ ہمیشہ جم دے دے او دا دے مونا القیوم چی نظام ٹولا قائم ساتھ لے دے نورس پو میز مکستوری ارس آغا بخپل قبض قدرت کے ساتھ لے دے استغفار خام خواہ خام توبہ و باس حضور پاک مبارک دا گنانا پاک معصوم دا گنانا قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مخی رستو ارسا اللہ بخلی دی لیکن حضور پاک کوئی انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 100 مرت ویزر و زاند سلو قرتو نزیاد دا اللہ پا حضور کے استغفار ہے دا سلو نزیاد حضور پاک کوئی دے استغفار ہے نرونو دا دی فضول خبرو نسا جوڑی گی چی من پیدان لخلی سرک لے ٹول اور اس پا پٹی کے پا پولا پا دکان کے پا لار کے پا پرسے باندے پا جماعت کے یو دے بل دے غیبتو ندی او غیبت خدا بل سپکا او خپلا خوا دا دینا جوڑی گی سی خدا کو کیسم تے جوڑی دے پا دے استغفر اللہ وائے استغفار وائے تسبیح پیدا کے استغفار وائے کبل سبدان صرف دا استغفر اللہ استدام کافی دے آیا اٹھا کے خوبت اللہ درزی کر اکنی کہ تر استاذ نے اولی کے استغفار کر دعوائے دے کرے رلوے فیدل دمارونو توبہ کد پردے حق در باندے پوری نو گورے پا توبہ نماف کی گی پا دیدان پوئی کے داغی دولاری دی یو خدا دا چھے حق والا ورکی اور پسلال شین دا اخپل شیدے والا او یاداری چھے بخنتے اغوار معافی تے اغوار او کدا اللہ حق در باندے پورے دے نو کدا سے حقی چی داغی قضاوی لکا منز دام پا توبہ نماف کی گی امونز بگیا قضیشتا یا لکا روجہ دا او تا مثلا دا سوی چی داغی فیدیہ باور کی او کدا سوی چی داغی فیدیہ و قضانی نو بس کینا توبہ بس بعض وقت دا اللہ حق بی منز بی او قضا بے کے دام خبر نر گناہ دا خدا قضا مکو توبہ بس اللہ برتا معاف کی پردو خدو تا دکت لی الکانو تا دکت لی مثال پتاور توبہ بس دا برتا اللہ پا توبہ باندے معاف کی پچارے ظلم کری زیادی کری معافی تے اغواڑا او توبہ بس رب العالمین تا اللہ بدے معاف کی نو توبہ باندے اللہ خوشحالی گرونو زکا لکل سوچ کم دیم اللہ سونا میرا بانا ذات مونگ لے خپل شکل مسلمانی مال بچی عزت دا اللہ مونگ لرا کردی او دے اوڑی عظیم خپل پیغمبر امتیانے جوڑ کردی نو مونگ دا خپل خدای ولی خپک او انسان دے کہ بعد وقت گناہ پہ غالب شی و اللہ خپکی نو اللہ مونگ توی توبہ را توبہ سکن نو بکا دی چی دا خپل رب خوشحال کو توبہ ولو بس او دام گوری زمونگ عقیدہ رچی زمونگ ہر صدا اللہ پہ اختیار کی دی گوری نو چی ارسا اللہ سر دی او اللہ پا کم شی خوشحالی گی او دلوی خزانو مالکم اللہ دے نو ولی دی مونگ اللہ خوشحالنا خزانی خو اللہ سر دی یولوی
بزرگ ته شوی لوی بزرگ حبیب عجمی وته وای ډېر لوی بزرګو نو او مخکې سودخور او سودونه به کول یو ځل لاړ ښځې ته وایي د خوراک شته وی نه وی خبر وکړه یو قصاب پسې لاړ په سود کې دې غوښه راوړه پیسې ورکړې مې دا غوښه پخه بل چا پسې لاړ په سود کې دې خشاک راوړه بل چا پسې لاړ په سود کې دې وړه راوړل بل چا پسې لاړ په سود کې دې بل شی راوړه سودونه راوړه او چې په لاره به ته که نه دا سودخور سړی دار چا بدي شي دې ماشومانو به یول دی لکه هغه حبیب سودخور په لاره روان دی ورې اسې نه د سورې را باندې ونه لګي دې خواشره د رسول نه ځان ساتي کور تراغې دا سودخور بخیلم ډېر زیاتي کټوې ته ناستې ښځې سره لیک یو سوالګري سوال وکړه دا ښځې رحمدلې نه ښځې ورته وایي چې ودرېږه دې سوالګري سوال وکړه چې لږه غوښه ورکړم لرې که وایي دا ما دې سوالګرو راوړې ده ځه وایي په مخه دې کټوې لړي خو چې څنګه لږ ساعت تېر شو او سمسین یې ښوروا راوویسته هغه ټوله وینه وه ما راته تېره جمعه ویلي و که ستاسو خیال و مې د سودخور عذاب قبر بسي د وینې دریاب کې به روانې یاده مه ده که کټوې د وینو ښوروا ټوله وینه غوښه چې راوباسي د وینو سره ده ښځه ورته وایي خدای دې بې خوباسه د سود څیزونه په خپله هم خورې په ما هم خورې سوالګري له هم نه ورکوې ودرېدل دا راته خدای پاک ښکاره کړه په د هغې نه یې پړه کې سوچ راغی خو یاره واقعي به زما توبه یې ویستې بعض زم چې ته چا بیعت کوم علم حاصلوم زما دې توبه ګوره چې صرف د توبې ټکې یې د خولې نه وویسته او روان شو کټوې لیله ته ورکړو نن نه پس باس او پیسې یې ټولې را جمع کړو چې څومره سودونه یې د خلکو نه اخېستي واپس یې ورکړل او که نه رسېدل معافي غوښته وایي چې په لاره ځي ماشومان یو بل ته ویې هلکه د دې سړي دې مخ ته وګوره دې حبیب ته چې ته بل شان یې او چې را روان دی بل شان دی توبهګار معلومیږي راځئ راځه دې سوري سره خوا کې ودرېږئ ممکن ده په دې سوري په وجه الله په موږ باندې رحم وکړي څومره لوی سړی ته الله جوړ که حبیب عجمي نه یو کتاب مې بېګا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کته د هغه څه واقعات چا را جمع کړي دي وی حسن بصري او حبیب عجمي نه حسن بصري نو بل څوک عالم دی دا دواړه ولاړ دي نو وی د حبیب عجمي مونځ کاو نو وی راځه قرات برابر نو قرات ټیکنو نو دغه عالم په امینس کې سلام وګرځاو ولاړ چې تاسو ساده قرات ټیک نه مونږ دې صحیح نه دی او ځان له مونږ وکړه چې ځان له مونږ وکړه او ودشنو الله په خوب کې ولید دا عالم د الله نه تپوس کوي وی الله دا سه کم عمل چې ز پتا ته در نږدې شمه الله وتوي الصلاه خلف الحبيب العجمي وی بهتر عمل دا چې د حبیب عجمی نه لاندې شاته منځو کې د هغې امامته کې په دې به ما ته رانږدې کېږي وایي دا ما په توبه ما خو د هغه قرت ټیک نه دی نو رالم ترې وتښتېدم ته نه همدغه قرت چې ټیک نه دی دا توبهګار سړی دی د توبه استدلا د پسې شاته منځو کې به دې به راته رانږدې کېږي مولانا اشرف علي صاحب لیکلي بایزید بستامي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی په کلي علاقه کې یو ښځه ډمه او زناکار او زناکاري به کول خلق براتل کولو پیسې به ورکول دوی چې خدای دا په څه طریقه منې کوي راغی دروازه کې مازدیګر کېناست خلک چې راځي ګوري لکه مولانا صاحب ناست دروازه کې نو خلک بیا دا ګناهګار سړی چې هر څومره ګناه کوي خو د علماو نه حیا کوي دا هم یو ښه صفت ګناهګار ګناه کوي عالم سره مخامخ کېدی نشي حیا کوي حیا ښه صفت چې راتل به قتل به لکه مولوي صاحب ناستې کوزګې بل ویل لکه مولوي صاحب تښتېدل به خلک دې کې دا ښځه وایي انا وکرته چې نن خو ماسخوتن شو اړو څوک راغل څه چل دی او دوی څوک به څنګه راشي ولې دا زمونږ د کلي مولوي صاحب د بایزید بستامي هغه دروازه کې ناست دی اوهو ورشه ملا صاحب ته چې ستړی مونږ دروازه کې سکے زه نیک وخت خپل کار کوه نن دې زمونږ ټوله دیاړي برباده کړه زه په مخه دی غلام راغی زمانه کوي چې ته زمونږ په دروازه کې سکے زه ته نیک وخت زمونږ ټول کاروبار دې ټپ کړی دی وی ولستانه کسه وی دا خو خلک راضي ما دې نه کېلا او پیسې ورکوي دا څه کار دی چې بس پیسې به درکم کنه زم دغه مقصد دراغلی چې لاړو یې مناسب کوم دغه غرض دراغلی وی زمون مولا و به کې څه غرض زمونږ دې پیسې راکې راځي دی وردن څومره پیسې دې شپې کېږي
وینن شپه وګورې ته زمې ښه بالکل څونه پیسې کېږي دومره مې کېږي ډېره ښه پیسې جمع دا خپل پیس دیوال نن شپه به زمې ډېره ښه د نیکۍ د خولو د دعوت و تبلیغ مجیبه طریقې وي وینن شپه وګورې ته پېشمني پورې بس صاحب زموږ پیسو سره کار بس څوک په دروازه جنانده کوم د دوی وی خطا ته خو پدر چې ملا صاحب مونږ هجر کار کوو د سوله کوو او لام بو خبره چې ولام نو زبم لام به مو تبم لام بیا به چې څوک کار یې وکاو سره ډېر ښه د مولام بل او پاغړه می باندې وی استاد نن شپم چې سوي وکاو ای ولام به ویلام بیا ورته وی خلاص کار چې مونږ په نیکی کوو ګناه کوو مخ دې دوه رکعات مونږم کوو نو دا ګناه وکاو خدای نه مخ کې بدم یو دوه رکعات مونږ کم ته موکا دا خځه په مصلی درولا په دوه رکعات نفلو او باندې دې بستامي شاته الله ته پجړا شو یا الله د پلیتینا میرا واستو ملام بوله او د دنیا ګندګیر می تنن من کړل پروردگار او د پلیتینا می پاک کړه او الله تا ته مختف مصلی ادرولا زما دقه وسو باقی خدای استا کړل کته اوس نیکی ور مخکې ډېر نیکی ته مخکې ډېر او کنيستا خو خدا خدا ما خپل وسدو جنن می ته بدعمل دیناکار بن کړل پلیت و املم بولا و خدای تا تا می پا مسلم مخ پا مخ ادرو لربا زما دا کار دی باقی ستا خو خدا ارس چه و سرکه اغی چی دو رکاتو کو سلامی و گردو پچگو چگو پا جلا مولی سے بایدی ام پوشم بایدی بستامی سے با ز پوشم جی با زما توبه ده خو ما با اللہ معاف کی ما خو دون جرمونه کړی دي چې انتهای نشتا یو شپک یو جرم نه پښ شلګونو جرمونه میکړي دي یو شپک یو ورځ کې او په دې ګناه ملا پیسې هم ګټلې دي دا بس کېږي وي بس ته توبه وباسه قیامت پر د خدای دربار کې که زه خدای پار کړم نو زه پوښه بیا سفارش پوښه او زه به ګوي به کومه باقي الله پويږي هغه خزنه خدای هغه شخصیت خزه جوړ کړل چې په مخ د زمکه کې راغې نه جړیدون کې روزدارا او د شپې عبادت گزاره خزه په دغه زمانہ کې بل نه او جړل به لو پټار وخت کو باندې لمدا پرتا و من بسيو من سيو حضرت داوود علیہ السلام یو پټي غوندې غلطی دي کی ګنا نه معمولی غوندې غلطی دي کیږي پس مکه الله ته پریوت خر داکعا واناب او علما لیکي دون اجړل دونا حضرت داوود علیہ السلام چې په کوم قالین سجده کړو اسخا شو دون به جړل او کده ټوله دنیا اوخ کرا یو ځای کې داوود علیہ السلام اوخ سره نه برابر او من بسیو حضرت آدم علیہ السلام ته نه ګوره سونه به جړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربا من پزان زیاته کړل خدای حالانکه ګنا نه و آدم علیہ السلام کا بوټي لګوت یوړي ګنا نه و یېرا قرآن شریف کې الله فنسیه ولم نجد له عزما سپه خیر اده نه و یېرا شوی وته لیکن بیا سوی ربنا ظلمنا انفسنا الله ما دې خدای پزان زیاته کړل وان لم تغفر لنا وترحمنا کته مونږونه بخي به مرحمونه کې لنكونن من الخاسرين خدای مونږ ورلو تاوان کې مبتلا شو پیغمبران تاسو دې مونږ بسوي دمارونو ګناه نمون خلاص نه یو ګرځتیا راته ماره ته وخت وي ګناه کینو دا بنوي چې دا ګناه نه ده ګناه نه باندې لټه ګناه ته به ګناه وې دا بنوي چې دا ګناه نه ده دا خود مړه دا ګناه څه ته وای مړه دا په کې څه ته وای او دا خو ګناه نه ده دا بنوي وې به ګناه کوم دا به دا ډکهږي باندې مستی باندې کې دا خدای سره زما دې قسم په خدای کې دا خدای د توري مقابله کې تاسو تورم کارو کې زرم کار نه کیږي ډیر مې ولیدل چې راوینه ول په جړاګانو نه چې په توبو ته بیان خلاصي او الله قرآن شریف کې هم دغه څه وایي چې یو ځل ضروري سم نو بیا دې ایمان نشي خلاصي ګناه ته به ګناه وي او هر وخت د ګناه وبال په سر سور غنا او خدای ته جاړ د دې دنیا مثال د ډنډ د اساس کې چاله یو چاله دوا او چاله ډیر کورې سره د ګناه خیر التوابین خیر الخطائین التوابون بهتر خطاکار هغه دی چې الله په حضور کې توبه بس الله دې موږ له توبې توفیق راکړي دوه خدای موږ د ګناه نه وساتي خدای که ګناهګار یو د ګناه نه
ته توبه توفیق نصیب کړي او الله توبه قبول کړي خدای توبه قبول کړي توبه قبول کړي خدای تخفل رحمتونو باران نازل کړي دوکې د رحم د باران د پرم الله د رحم باران وکړي د غضب او د قهر د باران نه مساتي مریضانو د پاره دوکې الله تعالی شفا ورکړي کڅو قرضدارانی قرضونه اخلاص کړي زمونږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي او د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو او د مصیبتونو هم الله په امن او امان کې وساتي حاضر جمع خدای په خپل دربار کې قبول کړي او زمونږ د حاجتونو پروردگار قبول کړي او دا پرون چې کمل شوی دعا وته کې ول سر کا الله دې مغفرت نصیب کړي نور مردگان چې څومره وفات الله ټولو بخي اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله او یو خبره مې یې راشوه دا لګه وره کما غلطی په مون خلکو کې نشته نن څلورمه پنځمه ورځ دا پروپاګاندا روانه چې بجګر مولوی صاحب وفات شوی دا دروغ پروپاګاندا ما چانه تاسو کو یا دکان کې نخ چاغ ناشته مې دې بروزی کې باندې روزي پته برته ولګي اگر دا ټول دروغ دي خدای خبر چې دې کې خلکو څخه دا سمو د پس یو پروپاګاندا خوره کی زما خو ګمان دی دا موبایل ولا لانجه کوي هغه مطلب دا چې زمونږ د کارډونه خرڅ شي او خلک یو ته بلبل ته یو ټلیفون کو بل ټلیفون کو والا کمر دی او بجګر مو ته وفات شوی دی دا ټول درو خبره ده بجګر مولوی صاحب له خدای جون ورکی او رښتیا خبره ده نو دا ارچا یو خپل اندازي هغه په خپل انداز کې د دین ډېر لوی خدمت کړی بعضې سړی داسې وي چې هغه په نرمۍ باندې خبره کوي او په انسان اثر کوي بعضې خبره دی چې هغه په سختۍ وکړي نو په انسان اثر کوي بعضې د خوشطبعۍ په انداز وي په انسان اثر کوي بعضې د جړا په انداز وي په انسان اثر کوي هر چا الله خدای پاک خپل یو انداز ورکړی دی دا رښتیا خبره چې هغه د دین ډېر لوی خدمت کړی دی د وعظ نصیحت د تبلیغ خدمت یې کړی دی او بیمار دی نو دا خلکو پروپاګاندا به موږ په دې ختمه کې چې موږ به دعا ولوکړو چې الله ولا شفا ورکړي خدای دې ولا شفا ورکړي هر عالم په مخ د ځمکه د الله رحمت دی خدای د علماو له ژوندونه ورکړي نه خیر دی د مړي مخ قتل دا سمنه نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله عنه د مرګ نه پسم قتل دی او نبی ابو بکر صدیق پیغمبر علیه السلام مبارک لراغه او داغه نه پس خپل کړي دا سمنه نشته په دې نیت ته قتل نه دی پکار چې ګورم چې مخې څنګه دی تور شوی دی او کنه دی